دلته موږ دا مو اورېده چې دلته شل کالو نه خلک دلته ناست تفتیش کې یو خو د فوري دي تبدیل نه دي برخاست کړي شي ځکه چې کم ځای کې تفتیش کمزور او غلط وشي نو آلریډي هغه کیس غلط شي کمزور شي هغه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. صوبائی مشر سید کمال شاه باچا صاحب دلته د هرې پارټۍ مشران زما مخې ته څومره نوجوانان دي مشران دي دې محفل ته زه دي ته په راغونډېدو په حیرالې او هرکلې ویم. یقینا چې دا نن چې کوم ظلم زیاتې شوی دی د وسیم سره د دې چې موږ کوم مزاحمت کوو نو دا ګورې هیڅ هم نه دی. تاسو یقین وکړئ موږ به دا فلمونه او دا ډرامې کتې نو اکثر د فلمونو کې به دا کس رانیولی و نو موږ به هغه ټیم کې واړو موږ به کته یاره چې د محفل کې څوک هم داسې نشته چې خلک تماشه کوي او داسې څوک راشي او د دې مظلوم سات ورکړي دا مظلوم بچ کړي. او تاسو یقین وکړئ ګورې نن هغه حالات زموږ په دې معاشره کې او زموږ د سترګو وړاندې هغه ظلم زیاتې کېږي او موږ معاشرې خلک وله صرف تماشې کوو او راځي او بل ته پیغامونه وړو. نو مهرباني وکړئ یو خو په دې څیز باندې نظر وساتئ چې کوم ځای ظلم کېږي د هغې خلاف خبرپور آواز اوچتوئ د هغې خلاف ځکه موږ الله پاک رالیږلي یو دې ته او زموږ دا جون زموږ دا جسم دا دې لپاره دی چې کوم ځای ظلم زیاتی کېږي د هغې خلاف به موږ آواز کوو. موږ امن جرګې ته همیشتن چې کوم ځای ظلم شوی دی کاغه ماشومانو سره جنسي درندگی شوی ته کاغه خلک د قبضه مافیا نه تنګ دی کاغه د سودخوارو نه تنګ دی کاغه په معاشره کې نورې برایانې دي نو که موږ ته مدعیان راغلي او مدعیان موږ سره ولاړ دي الحمدلله په دې لونخوړ کې نور هم ډېر کیسونه د ماشومانو شوي هغه خلک موږ جیلونو ته رسولي هغه ماشومانو ته انصاف میلاو شوی دی. دغه شان زموږ په نوخار ضلع کې انیوی په پیښور په مردان کې چې کم ځای ظلم شوی دی او موږ ته اطلاع شوې ده موږ سره مدعیان ولاړ دي نو هغې کې هر قسمه تعاون موږ هغې سره کړی دی. که چرې موږ په دې څیزونو ته تماشې کوو او یو بل ته میسیجونه ورکوو او په هغې موږ عملي کار نه کوو چې کم پکار دی نو یقین وکړئ چې څنګه ناظم صاحب وویل چې دا موږ ته هم ګورې ډېر زر به دا دروازې به موږ ته هم ټکېږي او موږ ته به هم دغه شان راځي چې ماشوم سره دلته ظلم زیاتې شوی دی. دا یقین دهاني در کوم انشاءالله چې دا مدعیان موږ سره ولاړي او د دې کلي دا ولس دغه شان دا سیاسي مشران نو انشاءالله چې ډېر زر به د اف آی آر هم ټیک شي دا کمې چې دې کې کمزورۍ شوي دي د انویسټیګیشن نه. دلته موږ دا مو اورېده چې دلته شل کالو نه خلک دلته ناست تفتیش کې یو خو د فوري دي تبدیل نه دي برخاست کړي شي ځکه چې کم ځای کې تفتیش کمزور او غلط وشي نو آلریډي هغه کیس غلط شي کمزور شي هغه. که چرې په دې څیز باندې کار ونه شو پر انویسټیګیشن باندې نو آلریډي د ماشوم ته هیڅ قسمه دغه نه میلاویږي. په دې باندې به موږ ښه پوره یو میټینګ هم کوو یو کمیټي څنګه چې د دې ځای کلي مشران ووی نو انشاءالله کمیټي به هم جوړو او انشاءالله ډېر زر تر زر به موږ ډي آی جي او ډي پي او سره په دې حوالې سره ملاقات کوو او انشاءالله چې څه د سره کم ظلم زیاتې شوی دی کله به انشاءالله ډېر فوري انصاف میلاویږي دا کورنۍ دی مطمئنه اوسي چې کم ځای ظلمي هلته به انشاءالله امن جرګۍ. ډېره مننه.